عزتمندو د انسان د فاردا خبره ضروری ده چې دا هر یو عمل کوي، هر یو نیک کار کوي، دا به خالص د الله د رضا د فاره کوي. د ریا د شهرت او د ځان خدای نه ځان ساتي. ځکه عزتمند څوک چې یو کار د ریا د وجې نه کوي، د خودنې د وجې نه کوي، د هغه د فاره ډېر نقصانات ذکر شوي دي چې زه به تاسو ته نن یو څو لس غټ نقصانات ښایم. د ټولو نه اول یو غټ نقصان خدا دی چې په دې سره د انسان نیک اعمال ختمیږي او د انسان ثواب هڅه ضایع کیږي. دویم نمبر محترم او ریا د الله جل شانه د عذاب سبب ګرځي. ریاکار انسان ملعون او د الله جل شانه د رحمت نه لري وي. دریم نمبر ریا هلاکون کی کبیره ګناه ده. څلورم نمبر ریا چې کوم دی دا د انسان پر ریاکاری او په جهالت باندې غټ دلیل دی. پنځم نمبر د ریا مثال د یوې څانګې دی، د دې اونه هغه په زړه کې ده. په دنیا کې د ریا سزا دا ده چې په انسان باندې هر وخت یره او غم وي، سینه یې تنګه وي او په زړه کې ظلمت وي. او په آخرت کې د ریا سزا دا ده چې د خوراک به په جهنم کې د زقوم اونه وي او درناک عذاب به ورته ملاویږي. شپږم نمبر د ریا په وجه فقر، فاقه او غربت زیاتیږي او انسان په فتنو کې مبتلا کیږي. اوم نمبر د ریاکار د فاره په قیامت کې د مخلوقات د اولاد د رسوایی ده. الله جل شانه به په ورځ د قیامت د خلقو د اولاد د رسوا او ذلیل کی. اتم نمبر محترم او ریاکار ته د نیک عمل هیڅ اجر نه ملاویږي بلکې الټه به د عمل په د باندې بوج وي. نهم نمبر ریاکار په دنیا کې هم الله جل شانه رسوا کوي، ځکه خلقو ته دا خبره معلومه شي چې دا کم عمل کوي، په دې کې ریاکاری ده او د دې انسان هیبت ختم شي او د خلکو پر نظر کې دا انسان سپک او ذلیل شي. لسم نمبر الله جل شانه به خلکو ته د ریاکار غیبونه ښکاره کړي. عزتمند ورونو دا د ریا لس اقسامو او دا ډېر غټ قسمونه دي. انسان له پکار دی چې ځان د ریا نه وساتي، ځان د شهرت نه وساتي، هر عمل خالص د الله د رضا دپاره وي.